نننی ټاپک زمونږ د انورټیبریټس. په کلاس 3 کلاس 4 کې مونږ ویلي دي چې انورټیبریټ چې دی څه ته وایي. اوس به مونږ د کلاس 5 په لیول باندې انورټیبریټ چې دی ایکسپلین کوو چې انورټیبریټ چې دی دا څه دي. نو ارګانیزم which don't have backbone in their bodies are called invertebrates. یعنی هغه ارګانیزمز، هغه ژوندي څیزونه چې خدای پاک پیدا کړي او د هغوی په ملا کې هډوکي نشته، نو هغه ارګانیزم ته مونږ انورټیبریټس وایو. په ساده الفاظو کې مونږ داسې ووایو چې هغه ارګانیزم د هغوی د ملا هډوکي چې نه وي، نو هغه ارګانیزم ته مونږ په ساینس کې یا په انګلیش کې انورټیبریټ چې دی وایو. دا اوس د انورټیبریټس څه اګزامپل دی. یو آنلاین پکچر چې دی اینټ، اوس د په ملا کې چې دی هډوکي نه وي. بل زموږ سره دی هاوس فلای، مونږ ورته مچ وایو. دا چې دی بټرفلای ده، مونږ ورته پښتو ژبه کې جنت مرغۍ وایو، په اردو کې ورته تتلي وایو. او دا چې دی دا زموږ سره مرسټۍ ده. او دا چې دی سپایډر، او دا زموږ سره دی جیلیفش. او دا چې دی نو دې ته مونږ سپونجي وایو. او دا چې دی نو زموږ سره سکارپین دی، لړم. نو اوس دا ټول داسې ارګانیزم دي چې د دوی په ملا کې هډوکي نشته. دا د ټول نه غټ انورټیبریټس دي. اوس د انورټیبریټس چې دي میجر ګروپس دي. د انورټیبریټس دوه مین ګروپونه دي. یو زموږ سره انسیکټس دي، مونږ د حشرات وایو، یعنی ماشي مچان. او بل زموږ سره د ورمز چې مونږ ورته چینجي وایو. نو اوس دا دواړه چې دی دا مونږ به نمبر باندې ایکسپلین کوو. نو اولنی زموږ سره دی انسیکټس. انسیکټس چې دی دا زموږ سره ماشي او مچان دي. انسیکټس حشرات ورته مونږ وایو. نو انسیکټس خصوصیات چې دي نه دا دي. لارجسټ سب ګروپ، دا د انورټیبریټ د ټولو نه غټ لارجسټ سب ګروپ دی. یعنې دې دوه ګروپونه دي انورټیبریټس، او په هغه ګروپونو کې دا بیا د ټولو نه غټ ګروپ دی. 3 pairs of legs، مطلب دا دی چې د دې چې کومې خپې نو شپږ خپې دي. 3 pairs، په پیرس کې زموږ سره دوه وایي، نو 3 pairs شپږ خپې دي. باډي هیو 3 parts، د دوی چې کومه باډي ده نو د هغې زموږ سره 3 parts دي. هیډ په دې پکچر کې دا چې دی نو دا د هیډ دی. توریکس مونږ اصل کې وایو دا سینې دا کوم طرف چې دی نو دې ته وایي. ان ابډومن، او ابډومن چې دی دا د خېټه چې ورته مونږ وایو. نو څونه انسیکټس چې دي د هغوی باډي چې دا درې حصو ته تقسیم شوي: هیډ، توریکس او ابډومن. بل دا چې انسیکټس هیو 2 antennae on their bodies. انټینا چې هغه زموږ سره دې ته وایي. په دې پکچر کې ما دا کرسر ایښی دی، دې ته انټینا وایي. د هر ماشي په دې سر به تاسو لیدلي، د دې د وجې نه د ډایرکشن میلاویږي او دې ته موږ انټینا وایو. انټینا ار سینس ارګن اف انسیکټس، او دا د دوی سینس ارګن دی. دوی په دې باندې یو شی چې دی سینس کولی شي، ډایرکشن به هم معلوموي. نو دې انټینا ته موږ د دوی سینس ارګنز وایو. بل زموږ سره دی ورمز چې دی موږ چینجو ته وایو. د دې خصوصیات داسې دي چې their bodies are long، د دوی چې کوم جسم یې هغه اوږه دي. and mostly segmented ده چې خانې پکې جوړې شوي. د دوی د جسم ته تاسو وګورئ نو په دې کې دا خانې، نو دې ته موږ وایو segments. earthworm is common worm، دا earthworm چې دی دا په دې worm سب ګروپ کې د ټول نه عام چینجی دی. found in soil، دا خړه غونډه کې چینجی او دا زموږ سره خاوره کې. some are found in intestines of animal، او څه زموږ سره داسې چې هغه د ځناورو او د انسانانو په کولمو کې، لکه د ماشومانو په کولمو کې چې کوم چینجي. as well as in human، او دغه شان د انسانانو کې چې دی دا زموږ سره یي. د earthworm په باره کې حیران کن خبره دا ده چې earthworm makes the soil fertile، د دې د وجې نه زموږ سایل چې دی هغه فرټایل کېږي. دا چینجی د دې ځمکې داسې څیزونه خوري چې هغه په بدل کې بیا د ځمکې له ورکوي، نو د پیدمن څیز په شکل کې ورکوي. د هغې د وجې نه زموږ ځمکه چې ده هغه زرخیزه کېږي. نو دا نننی ټاپک و انورټیبریټس. زه امید کوم کوم ماشومان چې سټوډنټان چې دي هغه په دې باندې پوهېږي. نننی ویډیو دا وګورئ او بلې ویډیو چې دی انتظار وکړئ. انشاءالله ډېر ژر به نوې ویډیو چې دا اپلوډ کړم، او زما چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو، ډېره مننه. الله حافظ.